چې میندې ژوندۍ وي نو خواست ورته کومه چې د خپلو موریانو خصوصي قدر کوئ. نور خیاله تا ته دې هم ډالۍ وي او صاحب مانیروال ته دې هم ډالۍ وي، درمان صاحب ته دې هم ډالۍ وي. دغه خبره زه بار بار کوم چې دا زه د مور سره ناست وم په برکت باندې او په هغه وخت کې ورته ما ډالۍ کړې وه خپلې مور ته. دغه ټولو میندو ته دې ډالۍ وي په پښتنه مینه باندې څومره چې ما ګوري. تا ته یاد شي تا به څه ویل غوږ مې ونیسه کیسې ته، تا ته یاد شي تا به څه ویل غوږ مې ونیسه کیسې ته. په سلام یم مورجانې ستا دې دنګې حوصلې ته. تا زما په ماشومتوب کې څه خوندونه را پیدا کړل، لږ څه حد کې به دې ګوره ستوري څو ځایه جدا کړل. دا چې ښکاري کل جهان کې دغه ستوري په اسمان کې، دا چې موږ ته په خندا دی یو دغه دی یو دا دی. دا دوه ستوري چې ښکاري یو بیبي دی یو بابا دی. دا دوه ستوري چې ښکاري یو بیبي د یو بابا دی. دا څلور چې په قطار دي دا څلور خواږه یاران دي. دغه نور چې په قطار دي یو جنت دی نور ګلان دي. دغه ګڼ ستوري چې ښکاري دا هماغه شهیدان دي په پردي جنګ کې مړه شوي پښتانه دي یتیمان دي. دغه یو ستوری ولاړ دی د دنیا د تماشې ته غوږ مې ونیسه کیسې ته، غوږ مې ونیسه کیسې ته. وایي دغه یو ستوري ته ګوره دغه څه بلا وتر دی، دغه بل ستوري ته ګوره دا د چا نه مرور دی، دغه بل ته دې ورپام دی دا د چا سترګې په لار دی، دغه بل ستوري ته ګوره دا د چا په انتظار دی. دغه نور دوه چې ځلېږي د یو بل سره خندېږي دي ته څه بلا سکون دی، یو لیلا د یو مجنون دی. دغه نور دوه چې په ځان دي دا خو بالکل ستا په شان دي، دا کمال د ذوالجلال دی، دا خو خوبه خلیوال دی. د دې یو په مخ کې کوتي، د دې یو په زنه خال دی، د دې یو په تندي وګوره د سرو زرو ټیکې ته. غوږ مې ونیسه کیسې ته، غوږ مې ونیسه کیسې ته. یو څه دشه که نه زویه نازولی ستوری ته یي، د سپوږمۍ سره په خوا کې دغه ښکلی ستوری ته یي. دغه غلی چې اوده دی دغه غلی ستوری ته یي. ویم چې ژوند ترې نه لوګی کړمه لیواله یوې شپې ته. غوږ مې ونیسه کیسې ته. په سلام یم مورجانې ستا د دنګې حوصلې ته، ستا د دنګې حوصلې ته. ډېره زیاته مننه کوم.